پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وای کچاته الله پاک دوی لونه ورکړلې او بیا دې راولاړ سو دا دواړې لونه ډېرې ښه وپاللې لویې کړلې تربیت یې ورکړې او بیا علم ورباندې حاصل کړي علم څومره د ښځې سره مناسب وي که د دنیا دی که د آخرت دی او بیا د په ښه انداز واده کړلې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک دا دواړې ګوتې داسې ونیولې غالبا د بخاري او مسلم حدیث دی چې ما ودی به د قیامت پر ورځ د رقم سره ملګري د دوو لونو په خاطر د دوو لونو په خاطر او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي که الله پاک و چاته درې لونې ورکړلې یا یې درې خوندې ورکړلې او بیا دی راولاړ سو د دې درو لونو یا د دې درو خوندو ډېر ښه خیال وساتئ بیا لوی کې بیا تربیت وکئ بیا تعلیم ورباندې وکئ بیا واده کړلې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دا درې لوڼې یا دا درې خوندې دا د دپاره جنت دی الله پاک به ورته جنت ورکوي لوڼې خو موږ ته تر معلومې دي او خوندې داسې دي چې کله بابا خدا مکه وفات سي مشر ورور ته دا اولاد ورپاته سي یا بابا بې روزګاره دی بیمار دی په سترګو نابینا دی دا مشر زوی چې دی هغه د خپل بابا هم پالي د خپل ادې هم پالي بیا درې لوڼې الله ورکړي دي هغه هم پالي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي دا څوک دی دا جنتي دی دا څه دی دا جنتی دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي الله پاک و چاته یو لور ورکړله بیا دغه لور د جاهلیت په شان ژوندۍ په خاورو کې ښخه نه کړله او بیا یې لویه کړله تر هغه زوی مطلب و زوی ته تر دې ترجیح نه ده ورکړې د زوی او د لور یې فرق ونه کوي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دغه لور د ده دپاره جنت دی او دغه لور د وجې به الله پاک و ده ته جنت ورکوي